چممتا ووایا حالون زمازی چی نسیما زی چی نسیما. دیو سوال کی چې قبلی ته خپې مخ کول څنګه دي؟ نو قبلی ته ګوره خپې غځول چې ته د حرم نه بهرې کعبې نه لرې دې کې څه حرج نشته، ځکه چې په دې څه دلیل نشته. خو چې کعبې سره خوا کې او کعبه ته اینې نو بیا د ادب تقاضا ده چې خپه ورته مخامخ وکړي، چې مخامخ ته هر چې د لرې نه یو نو موږ د کعبې یعنې جهت ته مخ کوو. وڅوک دا ویلی شي چې زه بلکل 100% زما مخ د کعبې دیوال ته دی، موږ هغه طرف ته مخ کوو. کوم طرف ته مخ کوو؟ د کعبې طرف ته. طرف یې دغه دی. نو عامو اوقاتو کې چې سړی لري قبلې ته خپې غځول دي کې څه حرج نشي، ځکه چې په دې څه دلیل نه راغلی ده منې. یو وهابي مولا مسلمانانو ته دا خبره کوي چې څو خانه کعبه شریفه ویني نو ورته خپې غځول بې ادبي ده، او که څوک غایب وي نو بیا خیر دی که څوک ورته خپې وغځوي، ځکه په دې باندې څه دلیل نشته. دا یاد ساتئ چې د هر جزئی مسئلې لپاره دلیل مستقل وجود نه لري، او دا د مسلماتو د امت نه ده. مسلمانانو رونو دا مسئله د باب د ادب نه ده. پچا کې چې ذره قدر ادب وي نو هغه بیا د دلایلو مطالبه نه کوي. نو پوه شه چې ته دلیل غواړې نو فتا کې ادب نشتا، او توای چې دلیل پر نشتا نو زه درته دا مسله په اقوال دلیلونو سره ثابتوم چې خانه کعبه شریف تخپی غزاول کده هر زینوی نو دا ناجایز دی، ځکه سوی ادب دی او بے ادبی ده. څوک چې د سالم عقل خاون وي او سوچه مسلمان وي نو د هغه دا عقیده وي چې خانه کعبه شریف تخپی غزاول یا لاړې توکل کده هر زینوی نو دا بے ادبی ده. او د ټولو مسلمانانو په منځ کې داسې رایج هم ده، ځکه یو سړی خانه کعبه شریف ته منځ کوي نو که هغه شاهد یو که غایب وي نو منځ صحیح وي. او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د خانه کعبه شریفی به د هر زینا ادب کوي، چې د هر زینا ورته منځ کیږي او د هر زینا ورته منځ صحیح دی. نو پوه شه چې الله جل جلاله خانه کعبه شریفی ته دا ډیر لوی عظمت ورکړی دی، دومره عظمت ورته ورکړی دی چې په تمام جهان کې سرایت کړی دی، ځکه ورته د ټول دنیا نه منځ کیږي نو عظمت به هم د ټول جهان نه کوي. که په دنیا په هر قنش کې په هر موضع او په هر مکان کې نو د خانه کعبه شریفی به ادب کوي، لاړې به ورته نه توکي، خپې به ورته نه غځي، دا بې ادبي ده او سوی ادب دی. یو ټیم کې ورته خانه کعبه شریفی ته منځ وکي او بیا ورته خپې وغځي یا ورته لاړې وتوکي نو دا د ادب تقاضا نه ده، دا بې ادبي ده او سوی ادب دی. او الحمدلله زمونږ د عقیده ده چې د هر زین به ادب کوو، کو څوک پر سوځي نو موتو بغیظکم. زمون عقل مونږ ته د ادب راخای چې کوم اقوار دلیلینو دی، کتا تلخیص یا متول یا شرح العقائد ویلې وي نو په دې باندې بواقفي، او کو چرته په دې باندې نه پوهیږي نو هغه د وهابیانو هغه بمبړانو ته پوسو کم چې ظاهري علم کړي دي او د ادب او د علم باطن عاری او خالدي، او دا زکه اقوار دلیلینو دی چې د انسان ایمانیت چې په کوم شی باندې موقوف ته چې هغه وحدانیت تبارک تعالی دی، تسلیم اول د وحیدی، تسلیم اول د رسول دی، دا ټول امور په عقل باندې موقوف دي، نقل لره پکې دخل نشتا.
زکه هغه نقل باب یا په سبانه تسلیمای نو فیلزم التسلسل او الدور وکلاهما باطلان ان كنت من ذوي العقول تسلسلم باطل له دورم باطل له کچړتا خاوند عقلی او یا ساتي د ادب چې دینو د اعتقادیاتو نه دی باید چې اثبات تی په عقل باندې وشنو دا ډېر اولاوي او یا ساتي د خانه کعبه شریف خبره همدا تاسو د قران عظیم الشان ادب نه دی کړي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د احادیث او ادب مون نه دی کړي د جمعات ادب مون نه دی کړي الحمدلله من تخپل اکابرو خپل اساتذو خپل فقهای کرام دا ادب را خودلې دي چې د کتاب ادب بکو د قران ادب بکو د جماعت شریف ادب بکو د رسول الله علیه السلام مبارک د احادیث ادب بکو زکا مونږ د څومره حاجانو سره ملاو شلو نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی یو طرف تبا په حرم شریف کې منځو کې او بیا به قران عظیم شان راولي چې کله قران عظیم شان بن کینو بیا به قران عظیم شان پس مکه باندې کېږي او بیا فیسبوک شروع کې هغه تبا ډړو وਹੀ که حاجیان حضرات سمره تلیویا عمرو له تلیویا خلک نو تاسو حرم شریف کې وګورئ د بیت الله شریف په خوا کې با خلک تصویرانو باسي د بیت الله شریف په خوا کې به وهابیان د بیت الله شریف عظمت او هغه ادب نه کوي وس دا خبره تا ذکر کړي دا چې د خانه کعبه شریف ادب کول غایب نو بیا خیر دی ادب مکه او زکه په نظر باندې ناراضي نو دی خبره تا ضرورت سو د حاجت څه شه دی خدا د مسلمان د گمراهۍ د فاردا خلق را لګیدل دي الحمدلله کوم انسان چې د عقل خاون وي ربي کریم ورته لګ په ور کړی وي خاون د شعور نه غدا خبره نه کوي نو معلومیږي دا چې ته د عقل نه عاری د ادب نه عاری دا څومره کتابونه چې تا مخه ته پرادری د پښتو رسائل پرادری تا مخه ته نو تبر ناسته استان لاندې احادیث د رسول الله علیه السلام مبارک فراته دي تر دغه ادب نه کینو بیا به د خانه کعبه شریف ادب سوکي زه خپل مسلمانانو د تعلیم ورکوم دا خبره ورته کوم چې الحمدلله د خانه کعبه شریف دا قران عظیم شان دی د نبی کریم علیه السلام مبارک احادیث دي که څومره شعائر الله د داغي تعظیم کول مونږ باندې فرض عین دي او علامه شامی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړی دا کم سړی چې د خانه کعبه شریف عظمت او داغي ته په نظر باندې ونګوري او داغي بے ادبی وکي علامه شامی رحمت الله علیه په خپل کتاب په فتاوا کې لیکلي دي دا مردود شهادت او داغي گواهی نه قبليږي نو الله جل جلاله دې مونږ ته ادب راوخی ربي کریم دې مونږ کې دا طاقت پیدا کړي چې د خانه کعبه شریف ادب وکړو ته هر خبره په دلیل نقلی باندې غواړي زه تخپل لار مخه تکینېګا او ور تخپی او غزوا چې تا باندې د خپل تر سمره سو باړي ماتای نو کم سړی چې د ادب نه عاری او د ادب نه خالی هغه بے ادب خبرې کوي ربی کریم دې مونږ ته د رسول الله علیه السلام مبارک په اقوال باندې او افعال باندې د عمل توفیق را په نصیب کی الحمدلله رسولیانو د عقیده دا چې څومره شعائر الله دي داغي تعظیم کول مونږ باندې واجب دي